خواخا که د خدای و زما ګران افغانستان بیا دې جوړوم واد مینې کور د سترګو تور د زړه درمانا بیا دې جوړوم خواخا که د خدای و زما ګران افغانستان بیا دې جوړوم واد مینې کور د سترګو تور د زړه درمانا بیا دې جوړوم وای چې جنت د مور او پلار د پښو لاندې دی وای چې جنت د مور او پلار د پښو لاندې دی تو خو زمونږ مور دستا حق پر مونږ باندې دی تو خو زمونږ مور دستا حق پر مونږ باندې دی کړم بد خدمت کړم بد خدمت چې جنت شم په ما ګرانا بیا دې جوړوم واد مینې کور د سترګو تور د زړه درمانا بیا دې جوړوم را بولم تالا را بهار ورګبا خزان کړما را بولم تالا را بهار ورګبا خزان کړما مټې میران غخت دې ډېر زر بدی ودان کړما مټې میران غخت دې ډېر زر بدی ودان کړما در بکړم وینې در بکړم وینې د زړګي زما بوستانا بیا دې جوړوم واد مینې کور د سترګو تور د زړه درمانا بیا دې جوړوم خواخا که د خدای و زما ګران افغانستان بیا دې جوړوم واد مینې کور د سترګو تور د زړه درمانا بیا دې جوړوم څنګه دې څوک نشي ګران زه د څه لپاره یم څنګه دې څوک نشي ګران زه د څه لپاره یم زه یم ستا بچی قسم شاکر له خپل بادار یم زه یم ستا بچی قسم شاکر له خپل بادار یم زه محمد علي زه محمد علي دی دښمن نسم لګریوانا بیا دې جوړوم واد مینې کور د سترګو تور د زړه درمانا بیا دې جوړوم د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 پته احمد شاه بابا مینه د داود خان سرو لارې 12 بلاک و کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی